پیازه ریډي سوله. وګورئ څومره ښایسته دو پیازه راغلې. دا غوښه وګوره هم څومره ښایسته نرمه سوې او اوبه یې بلکل نشته پکې، غوړ ده، نور خلاص بل شی نشته. نو کولی شئ تاسو په کور کې دا ښه په اسانه طریقه ریډي کړئ. دا موږ چې کوم درته وښودله او ډېره خوندوره به راشي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن موږ جوړو افغاني ډش ده دو پیازه. د لپاره موږ ته ضرورت ده غوښه. غوښه موږ د خوسي استعمال کړې د واړه مال هم استعمالولی سئ، هغه به کله پخه کړو، خو فلحال موږ د خوسي جوړو ځکه دا عام غوښه هر ځای کې د هر سړی دسترسي لري، لکه پاکستان، افغانستان، هر ملک کې، ځکه موږ یې دننه پخ کړې ده. 2 کیلو غوښه ده او غوړ وګوره ډېر لږ دي. ښه دی نه، لږ غوړ ور اچو، زیات نه، ځکه چې د موږ دا غوښه ده هم غوړه ده، هډوکو والا ده، نلیانو والا. او د ده لپاره د نه علاوه موږ ته ضرورت دي دا 3 دانې پیاز دي او هوږه ده. دا موږ داسې یو څه سره داسې سمیش کړي چې دا کړې ده، نور هغه نه ده، کټ مټ نه ده، دی نه. دا شی به یې کوئ. 3 مرچکیان دي په اوږدو کټ کړي دي. دا یو لیمو ده او دا نیم ور اچو، اوس نه هغسې کله اچو بیا تاسو ته موږ ښیو. مالګه ده، هلدي ده 1 ټي سپون، او تور مرچ دي، دا هم وروسته ور اچو، او نیم لیټر اوبه دي، نیم لیټر. نو اوس دا موږ شروع کوو، تاسو ته یې ښیو چې پروسس څه رقم شروع کیږي. دوستانو ټول ناول موږ غوړي ور اچو، لږ غوړي دي او د چولې اور هم تیز کړه. اوس دې دوران کې اوس پکې دا غوښه هم ور اچوو. دا اوس یو سبب همدې غوړو کې لږ تاوو. د ده دغه پیدا ده چې دا غوښه بیا بوی نه کوي، که همداسې جوش کړي دا بیا بوی کوي، بیا د پیازه خوندوره نه راځي. نو دا یو 2 دقیقې صرف دغه کې دغه کوو. دوستانو 2 منټو نه بعد د موږ دا غوښه دا شی سوس ده کې دا وږو مرچ ور اچوو، که موږ دغه کړي او د ده سره پکې دا مالګه او هلدي هم ور اچوو. تور مرچ نه ور اچوو، تور مرچ به اول هېڅکله نه اچوئ چې بیا د هغه رنګ هم صحیح نه راځي، رنګ یې وړېږي. تور مرچ بیا تاسو ته موږ ښیي چې کله پکې ور واچوئ. دا اوس ښه مکس کوو، دا مکس کوو، لګیا ده استاد. او دا په دې رقم داسې کوئ چې وروره 15 دقیقې دا پکې سور کړئ. د نه بعد بیا نور ور اچو پیاز. دوستانو دا پیاز پکې هم ور اډ کړو 15 دقیقې بعد. او دا اوس مکس کوو. د مکس کولو نه بعد دا په دم باندې ږدو، لکه داسې دم نه چې دم، خو سر یې پټوئ د دیګي یو 15 دقیقې چې دا پیاز پکې لږ ذره نرم شي. او بیا د نه بعد پکې اوبه ور اچوو، بیا درته وایستو کړو. داسې صحیح مکس کړل. اوس په ده باندې موږ سر بندوو چې دا پیاز پکې تر څو لږ نرم شي. دوستانو 15-16 منټه بعد د ده سر هم لرې کړه، دې پوزیشن ته رسېدلي. اوس دا لږ مکس کوو، لګېدلي نه دي، نښتي نه دي، ګوره لاندې نه، ښه صاف سوتره دي. اوس ده کې هغه اوبه ور اډ کوو، نیم لیټر اوبه څه کمې دي او نیم لیټر اوبه دي، زیاتې به نه ور اچوئ. که زیاتې وام چوئ نو بیا هغه یخني که ترېنه باسئ یا به وباسئ، ده کې به ډېر اوبه ګوره نه پرېږدئ. ښه دا اوس مکس کوو.
دنه هم په دکې کمې اوبه اچول کېږي که د واړه مال غوښه وي، خو دا د غټ مال غوښه ده موږ ځکه پکې د اوبه نیم لیټر واچولې او دا اوس دغه کوو استا اور باندې ږدو چې تر څو پورې د موږ دا غوښه پخه سي. نو د ده سر موږ بند او تاغه پورې دا پخوو په استا اور باندې تیز نه سي، اوبه هم خشکې نه سي، اوبه هم نه سوځېږي او ښه نرمه سي. نو هغه نه بعد بیا موږ تاسو ته د مخکې پروسیجر ښیو. نو اوس د ده سر موږ جلو او د موږ دا غوښه زده تقریبا پخه ده بیخي، یعنې داسې یو 15 دقیقو کسر پکې پاتې نو ډېره ښایسته راغلې ده. اوس دوستانو د اوبه لږ زره نورې ور وچوو، نو دا به څنګه وچېږو چې دته به دا سر خلاص ور پرېږدو او یو 15 دقیقې به تیز ور ورپسې بل کړو، د اوبه یې لږې وچې شي ځکه دا ډېرې دي. نو 15 دقیقې صبر کوو. دوستانو دا لیمو چې موږ تاسو ته کوم ویلی که نه چې دا لیمو بیا موږ استعمالو تاسو ته ښیو، نو هغه دې ټیم کې استعمالو په دې پیازو باندې. نو پیاز لږ زره لیمو کې باندې په دې ښیي چې دا بیا دغه کېږي، که ډېر دکې دا پیاز 2 پیرې ورلېږي او که لیمو ور وانه چې بیا ډېر داسې خوږ خوند کوي، او که دا ور واچوي نو بیا ښه یې خوند دی. او دا ګوره پیاز به ورته په دې شی کټ کوي، داسې ګول داسې کړی کړی پوه شئ. دوستانو هلته لږ غوړي اچوو دې کړی کې او زیات نه، دا ګوره دا لږ غوړي او دکې دغه پیاز کوم باندې چې لیمو وهلي دا پکې ور اچوو. دا معمولي لږ ذره پخوو چې دا خام بوی ختم شي او بیا تاسو ته موږ وایو چې دکې څه کوو. دوستانو دا پیاز زموږ لږ پاخه شو، ښه نور یې نه پخوو. دوستانو دا د موږ غوښې زده اخر اوبه کمې کړلې، اوس پکې دا پیاز ور اچوو. پیاز موږ ډېر لږ پخ کړي، ښه ډېر داسې نه وي چې ډېر زیات هم پخ کړي، دا ګوره خالي خاموالی یې دغه سوی او نور روغ روغ دي. نو دا اوس دکې اچوو، دته داسې کوو چې یو 10 دقیقو قدر دم ورکوو او 10 دقیقو دم نه بعد چې دا به راوښکو په پلیټ کې. دا ور واچول اوس پکې تیتوو دا شی او دته یو 10 دقیقې دم ورکوو د خیره، زیات نه. دا مرچ هم دغه ټیم کې پکې ور ایډ کوو، دا تور مرچ ټولو خواو کې ور اچوو دا شی. دا به اول نه ور ایډ کوئ چې دې دغه رنګ بیا ورته خرابوي، او دغه ټیم کې زده ایډ کول ډېر ښه وي. صحیح ده. نو 10 دقیقې ټوټل په ده کې لګېږي. دوستانو یو 15 دقیقې بعد تاسو کولی شئ چې لږ ذره دا غوښه داسې دغه کړئ، لاندې پاسې هم کړئ. دا پیاز یوازې داسې نه شي چې پیاز وي او خوند پکې د غوښې نه وي، باید دکې خوند هم وي د غوښې. پوه شئ، لږ به یې دا شی کوئ، 15 دقیقې به یې په دې پوزیشن کې پخه کړئ او غوښه یې ډېره پخه شوې. دوستانو زموږ پیازه ریډي شوله او اوس به دا موږ تاسو ته په پلیټ کې باسو. ready to eat them. او دا وګورئ د ده صرف دا رنګ وګورئ، لیمو سره پیاز وګورئ سره سلاد هم. مننه دوستانو ویډیو کتلو نه، او ویډیو هم پغه سوي دی، مونږ چینل لایک سبسکرایب او ویډیو